أثناء تعلم اللغة د الألمانية جرمني ژبې د زده کړې پر مهال مې هیله دا وه چې د جرمني کتابونو په ټولو لیکنو پوه شم. موجود فيه. اوس خوښ یم چې کولی شم د دې کتابتون ټول کتابونه ولولم. بالفترة په لومړي سر کې چې لا په کمپ کې وم په سم څه مې بوختېدل غوښتل، ځکه مې آنلاین جرمني زده کول پیل کړل. طريق الفيديو والإنترنت. په انټرنیټ کې د پلټنې پر مهال مې د جرمني د رسنیو او کلتوري بنسټونو ډېر ویب سایټونه ولیدل. تعليمية ثقافية. په بېلابېلو کچو یې د جرمني ژبې درسونه وړاندې کول او دې کار زما سره مرسته وکړه. مختلفة وهذا الشيء كان كتير يساعدني. بسوريا أنا للأسف په خواشینۍ په سوریه کې مې زده کړې بشپړې نه شوای کړای او دا مې هدف و چې په جرمني کې زده کړې وکړم، خو دې کار د بیڅوای او سی-1 په شان په لوړه کچه د جرمني ژبې زده کړه غوښته. الجامعات تتطلب مستويات نه یوازې پوهنتونونه بلکې حرفوي زده کړې او د پخواني زده شوي مهارت په څانګه کې کار هم په لوړه کچه د جرمني زده کړه غواړي، څو په ښه توګه له خلکو سره خبرې اترې وکړي. الناس اللي مسجلة بالجوب سنتر هغه کسان چې د جاب سنټر ملاتړ لري کولای شي تر B1 پورې د دې ادارې په مرسته ژبه زده کړي. بيضطر الشخص اللي ما عنده دخل وحابب يتعلم. هغه کسان چې خپل عاید نه لري او غواړي د ژبې زده کړې ته دوام ورکړي کولای شي د ملاتړ نورې لارې ومومي. الدعم من منظمة د بیلګې په ډول ما وکولای شوای د اروپایي اتحادیه بامف یا ASF پروګرام ملاتړ ومومم. بألمانيا په جرمني کې ډېر بنسټونه او پوهنتونونه زده کوونکو ته د عالي جرمني د زده کړې لپاره سکالرشیپونه ورکوي. Kann ich die Bücher anschauen? Ja, na klar, schau sie dir an. Das ist für C1 das Buch. د جرمني په هر ښار کې د ژبې د زده کړې لږ تر لږه یو ښوونځی شته او ډېرې خصوصي دي. هي المدارس دوی د ژبو مختلف ټولګي لري. خاص وبتوفر صفوف مختلفة لتعليم اللغة. تعلم اللغة بمستويات د بیڅوای او C1 په شان په لوړه کچه د جرمني ژبې زده کړه دلته زموږ سره ډېره مرسته کولی شي. Tschüss. Bis dann. Hab einen schönen Tag. Du auch. Viel Ciao. Spaß in der Uni. Ciao.